جنرال خوشحال سادات ټینګار کوي چې احمد مسعود او سمیع سادات د دوی هدف له پلان شوې جګړې څخه د ملي ارزښتونو ملاتړ دی. په سلامونو مبارکي کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوی سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. خوشحال سادات ټینګار وکړ چې د دوی هدف له پلان شوې جګړې څخه د ملي ارزښتونو ملاتړ دی، څه چې په باور یې د مقاومت ډلې ورته په دې اړه قناعت ورنشو کړی. د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت لوی ریاست مخکینی مرستیال د مقاومت جبهې په اړه وویل چې موخې او ترکیب یې ملي نه وي، ځکه دوی د جلا فعالیت پرېکړه وکړه. خوشحال سادات دغه راز وویل چې دوی د طالبانو خلاف د عصري او په خاص ډول ټکنالوژي جګړې په ترسرولو کار کوي او داسې به نه وي چې طالبان د دوی د وژلو لپاره په غرونو کې وګرځي. دغه موخه له دې خبره ظاهرا د مقاومت ډلې جنګي فعالیتونه وو چې د پوځي شنونکو په وینا کلاسیکه بڼه لري او طالبان له همدې امله د ډیرو وسلوالو په وژلو او ځپلو بریالي شوي دي. طالبانو د خوشحال سادات د جګړې اعلان ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ورته اعلانونه یې بې ځایه تبلیغات ګڼلي او ویلي چې څوک یې پر ضد د جګړې کامیابولو وس نه لري. له دې سره یو شمېر خلکو طالبانو د افراطي کړنو د دوام او د یو ملي او منتخب نظام د جوړېدو د مخنیوي لپاره په هېواد کې د جګړې رامنځته کولو عامل بولي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.